ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. مخکې حالات ذکر کړو د اهل سبا او د هغې ناشکرۍ د ناشکرۍ په وجه په الله رب العالمین عذابونه راوستل. دلته ورله سبب ذکر کوي هغه د حالت د اهل سبا. هغه څه و هغه دا و چې ابلیس ګمراه کړه او د ابلیس تابعداري وکړه، د شیطان وسوسو ښکار شو، د هغې په وجه باندې ګناهونه یې وکړه او ناشکرۍ یې وکړې او د هغې په وجه پې عذاب راغی. او دلته الله رب العالمین فرمایي ابلیس چې په دې خلکو کم ګمان کړی او خپل ګمان یې رښتیا کړلو، یعنې رښتیا یې وموندلو. ابلیس ویلي زه به دا خلک ګمراه کومه، چونکې دا ابلیس شیطانان دا خو اجسام هواییه دي که نه، په هر څیز کې ننوتی شي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم. انسان په دې رګونو کې داسې ګرځي د شیطان لکه دا وینه چې ګرځي. نو دغه رنګه وسوسې موره چې دا امتحان دی بس. نو د ابلیس چې کله آدم علیه السلام ولیده چې الله رب العالمین پکې لا روح اچولی نه و او د هغې نه مخکې د ده کالبوت یې جوړ کړو د خاورې نه، د خټې نه، دا پوزه او دا سترګې او دا ډانچې ولسې وکتل، دا کالبوت یې وله وکته. نو داسې اړه وراړه ویل زه دې کې خو دغه شته دی، دا د ننوتو لارې مارې پکې شته دی، زه پکې کار کولی شم. هغه وخت نه چې له آدم علیه السلام پیدا هم نه دی، روح پکې لا اچولی شوی هم نه دی او لا وروستو به پیدا کېږي، الله به پکې روح اچوي او بیا به وروستو امر د الله را طرف نه کېږي چې سجده ورته وکړي. د هغه وخت نه ورسره تعصب په زړه کې پیدا شولو او د هغه وخت نه د دې آدم علیه السلام سره په دې زړه کې خیانت او د انسانیت سره چې دا به زه دوکه کومه. بیا چې کله آدم علیه السلام هغه الله پیدا کړو، حکم وکړو ملایکو ته سجده ورته وکړي، نو چونکې ابلیس هم ملایکو سره اوسېده، مخکې نه کافرو د الله په علم کې خو کفر یې ښکاره شوی نو. د بعضې سړی بېدینه وي، د اسلام دشمني، خو د اسلام دشمني ښکاره شوي لا نه وي، په موقع کې بیا پته ولګي چې هلکه سړی خو ګډ وړو، دا شی خو د اسلام خلاف و، دا خو د قرآن او حدیث دشمن و. وروستو بیا په موقع کې پته ولګي، الله یې راښکاره کړي. نو په دغه وخت کې د بیا انکار وکړو، آدم علیه السلام ته سجدې کوله، نو ضد او تکبر کې راغی. قرآن کې الله فرمایي ابا واستکبر، انکار یې وکړلو، د الله حکم یې وغورځو او ځان یې لوی وګڼلو. او دا ځان لوی ګڼل د الله د حکم نه دا خطرناک عمل دی، دقې ته تکبر ویلی کېږي چې انسان حق له دیکه ورکړي، د حق خبره پې اثر نه کوي، د الله حکم یې وغورځو. دا الله څه کوي؟ بیا یې دا مو ویلې د الله رب العالمین د حکم په مقابل کې چې زه د ده نه غوره یم، انا خیر منهم، یا الله زه خو ترې غوره یم، نو ما ته ولې وایې چې ده ته سجده وکړه؟ دې ته وایي خپل عقل او قیاس چلول په مقابل د نس کې. دا د ابلیس کار دی چې د الله حکم راشي، نس راغی او د هغې په مقابل کې سړی خپل عقل او قیاس چلی، یا د بل مولا عقل او رای را مخکې کوي. اول د نس په مقابل کې قیاس ابلیس کړی دی چې نس راغی بیا به قیاسونه میاسونه نه کې، د قیاسونو چې کومه بوجۍ ده د دې خوله دې اوس وتاړه، بس په دې دغه باندې نس باندې عمل کوه. نو ابلیس دا ګمان کړی په هغه وخت کې چې الله تعالی محروم کړ او دغه رنګه د جنت نه به یې راوشړلو
او ذلیل یې کړو هغه کې قسمونه کړي کنه قرآن کې ځای په ځای ذکر دي چې زه به دوی ګمراه کومه سورة اعراف کې هم دي سورة حجر کې هم دي په نورو ځایونو کې د دغه قسمونه ذکر کړي سورة اسراء کې هم دي سورة اعراف کې ویلي چې لاقعدن لهم صراطک المستقیم خامخا به زه دوی هغه نیغې لاره کې دوی ته کښېنم دوی به زه ګمراه کومه او دوی ته به مخې ته م راځم شا د طرف نه د ښي طرف نه او ګس طرف نه څلور واړو طرفونو به زما حملې الله فرمایي هغه کوم ګمان چې هغه کړی هغه ګمان یې رښتونی وموندلو د دې انسانانو په باره کې اکثر انسانانو دغه شان ته د هغه تابعداري شروع کړه سره دی چې دا خو ابلیس خو د دوی دشمن و د پلار سره او د مور سره یې له دشمني کړې وه آدم علیه السلام سره حوا علیه السلام سره په کار خو دا وه چې د اولاد کې غیرت وی نو چې هغه سره یې دشمني کړې وی که نه خو دوی د دشمنۍ په ځای باندې د هغه تابعداري وکړله وروسته سورې فاتر کې به هم راځي الله فرمایي دا ابلیس دا شیطان ستاسو دشمن دی نو هسې په خوله ورته دشمن مه وایه لکه دا ښځې وایي شیطانه مخ دې تور شه او ټول به شیطانت خبرې کوي چې ناسته یې خبرې ټولې د شیطانت دي کارونه ټول د شیطانت دي هسې به وایي شیطانه مخ دې تور شه شیطان هم ورپورې خاندي چې ذلیلې ته خو ما جهنم منځ ته غورځولې ته به زما نه مخکې ځي جهنم ته هسې به شیطانه مخ دې تور شه او دا بعضې خلک به تو لعنت شو په شیطان شه او په تا نه شه ته خو د هغه تابعدار یې شاګرد یې که نه په عقیده کې در باندې شرکونه وکړه په عمل کې در باندې بدعتونه وکړه او څه چې د ګناه او د جرمونو کارونه دي او د شیطانت کارونه یې تکیه واسې تو لعنت شه په شیطان شه په دې خو نه کېږي الله فرمایي فاتخذوه عدوا په خوله ورته دشمن مه وایه د دشمنۍ کار یې وکړه شیطان چې په کوم کار خفه کېږي هغه وکړه د دشمنۍ اظهار ورسره وکړه هسې په خوله باندې خبرو کار نه کېږي چې په خوله باندې خبرې کوي لګي دلته الله فرمایي ولقد صدق علیهم او یقینا رښتونې وموندلو دی ابلیس رښتونې وموندلو علیهم په دې خلکو باندې ابلیس ظنه خپل ګمان علیهم کې ضمیر خو یا راجع دی اهل سبا ته دی سبا والاو په باره کې ابلیس خپل ګمان رښتونې وموندلو به ګمراه یې کړه سید اره علیهم کې ضمیر ټولو انسانانو ته راجع دی د دې انسانانو په باره کې ابلیس خپل ګمان رښتونې وموندلو چې دوی به زه ګمراه کوم فاتبعوه نو دوی د دې ابلیس تابعداري وکړله دې انسانان ورله خبره ومنله ورپسې ور روان دي سوال په دې باندې دا دی دلته خو الله فرمایي ابلیس د دې خلکو په دې خلکو کې خپل ګمان یې په دوی باندې رښتونې وموندلو چې دوی باره کې کوم ګمان کړی نو قرآن کې خو د ده ګمان نه دی ذکر دغه ډېر تاکیدي جملې ویلې دي او صیغې چې کومې ذکر کړی ډېره تاکید دي که چې خامخا به زه دوی ګمراه کوم ثم لأضلنهم خامخا به زه دوی ګمراه کوم دا ډېرې تاکید کلمې دي او دغه رنګه کوم چې ما راته اوس ویلې سورې اعراف کې چې لاقعدن لهم صراطک المستقیم خامخا به زه دوی ته په نیغه لاره کې کښېنم او ګمراه کوم به او اړم به د دې هدایت نه نو دا خو انتهایی تاکید پیدا کوي په مستقبل کې چې هم لام د تاکید او هم پکې نون د ثقیله وي په آخره کې چې خامخا به زه داسې کومه د دوی سره نو هلته خو ډېر په تاکید سره ویلي دي او دلته الله ورته ظن ویلی دی نه دا په اعتبار د هغه د هغه دغه سره عزم سره هغه وخت کې چې هغه کوم عزم کړی او عزم یې ډېر په تاکید کړی خو وروستو خبره خو بیا د ګماني چې یاره دا زما خبره به څنګه شي ما خو ډېره کلکه وکړه خو چې بیا به څنګه چل کېږي داسې به وشي که وبه نه شي لکه د دې مثال دا دی دې وخت کې چې هر څوک کوټونو ته ولاړي ډېرې کلکې کلکې خبرې کوي خامخا به مونږ به ګټو وایي خو چې بیا ورته ګوري درې وټونه یې اخیستي د دم ګمان دی ګینې زه به ګټم ټول لګې نن مې پکې له هغه یو اورېده هغه وایي هلکه جلسې ده د الیکشن دپاره وایي لږ ټوپونه ووهي چې دا ګناهونه م ورجېږي مالوس یې خوند وکړه په الیکشن کې کومه ګناه رجېږي ستا نه چې الیکشن ته ولاړې وایي لږ دغه وکوي وایي لږ دنګونه ووهئ او ټوپونه ووهئ چې دا ګناهونه م ورجېږي نو د دې خلکو ټولو دغه شان داسې دې ټال باندې ځان ګیار سړی چې بس ما وګټله زه به کامیابېږم ځکه هغه وخت ډېر په تاکید لګوي که نه خو دا ګټلې ګوره ګماني وي خبره یې کلک کوي خو دا ګټلې ګماني وي
ابلیس هم خبره ډېره کلکه کوله ګمان کې خو دا و چې دا خبره به زما څنګه چلی به چلیږي په دوی کې به نه چلیږي ځکه الله فرمایي هغه خپل ګمان یې رښتونی وموندلو نو دې خلکو یې تابعداري وکړله الا فریقا من المؤمنین مگر یو ډله د مؤمنانو نه هغه ته الله تعالی بچ کړله کوم مؤمنان الا فریقا من المؤمنین هغه مؤمنان چې هغوی د شرک نه ځان بچ کړی دی د بدعاتو نه ځان بچ کړی دی دا ته الله رب العالمین بچ کړل بس هغوی ولا تابعداري ونه کړه ټیک ده چې سره سو ګناه به کیږي خو خطرناک شی چې انسان په جهنم ته همیشه د پاره دی خو شرک دی کنه شرک نه ځان بچ کړلو او بدعاتو نه ځان بچ کړلو او بعضی وی فریقا من المؤمنین نه مراد دی پیغمبران دا من د تبعیض د پاره دی بعضی مؤمنان یو ډله د مؤمنانو هغه ته الله رب العالمین بچ کړل هغوی ورله بالکل تابعداري نه ده کړې هغوی نه بالکل هېڅ ګناه نه ده شوې هغه څوک دي پیغمبران دا آیت هم په هغه آیتونو کې دی چې علماو دلیل نیولی دی په عصمت الانبیا باندې چې پیغمبران هغه د ګناهونو نه معصوم دي الله رب العالمین حفاظت کوي نو دغه ډله ته الله رب العالمین مکمل بچ کړی او نور مؤمنان چې تی بچ کیږي د الله په فضل بچ کیږي چې اعلی مؤمنان د شرک نه او بدعت نه او د منکرات او ګناهونو نه او کبایر نه ځان ساتي وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك اوس دلته په دې کې الله رب العالمین بل خبر ذکر کوي دلته الله رب العالمین فرمایي دفع کوي د دې وهم چې سړی دا وایي چې هلکه دا ابلیس دا الله رب العالمین په دې خلکو باندې مقرر کړی دی نو دا په خپل اختیار سره ګینې مقرر دی او خپل اختیار چلی او په هغې باندې دا خلک ګمراه کوي نو الله فرمایي وما کان له علیهم من سلطان تسلط ورله نشته دی مګر دا یو امتحان دی د ده دا تسلط په دې مؤمنانو باندې چې دې راځي وسوسه ورچي او هغه وسوسه پسې دا مؤمن لاړ شي او یا یو بل مجرم لاړ شي او استخکار شي د هغې غلطي تې وشي په دې باندې الله فرمایي زه تمیز کوم په مابین د هغه چا کې چې قیامت مني او په مابین د هغه چا کې چې قیامت په باره کې په شک کې دی دا الله راښکاره کوي تمیز یې کوي علم خو الله ته شته د هر چا خو الله جداوالی راولي تمیز څه ته وایي جداوالی الله وایي زه د دې ابلیس په وجه د ده د دې تسلط او د وسوسې په وجه د دې خلکو منځ کې جداوالی راولم څوک چې د ابلیس د تسلط ښکار شي پته ولګي چې دا صحیح مؤمن نه دی او دا کم چې کلک پاتې شي مؤمن دی او بالکل خلاف نه کوي د دین نه نو دا صحیح مؤمن دی د ده رښتینوالی پاتې شي په ځای باندې دا رښتونی مؤمن دی او دا بل دروغجن ثابت شي ځکه ډېر خلک دي سیاسي د دروغو دعوې کوي د بزرګۍ خبرې به کوي لګوي ته ورته به د دین عمل کوه بس یاره دوا راته کوه الله دې رحم وکړي نو هلکه مونځ کوه به دوا راته کوه دې دوا څه خبر لاړ شه اودس وکړه مونځ ته ودرېږه که نه زه به تا ته دوا کوم ته به یې مونځ کې دا خو ستا عمل دی ستا د وس خبره ده خو بس دا داسې چې هغه ابلیس ورته وسوسې ورچولي په دې باب کې ګمراه کړی او اوس خو لا پکې داسې مولیان پیدا شو چې خیر دی نبي علیه السلام هم قصدن وایي بعضې مونځونه پرېښي دي عجیبه خبره ده لکه دا قصدن ټکی چې ستا د نوح علیه السلام عمره عمر شي که نه چې ته هر څومره باني اوس دې خبرې له جوړې کړي چې د نوح علیه السلام عمره عمر دي شي والله العظیم که ته دا ټکی ثابت چې پیغمبر الزام دی قصدن دا ته څه ویل الله قصدن چېرته پیغمبر مونځ پرېږدي قصدن خبره نه ده خو د عذر په وجه باندې چې یو جهادي معرکه ده پاتې شتې مونځ او صلات الخوف لا نه راغلی کني بیا به صلات الخوف کړی تېره جمعه مې راته وضاحت کړی او نه جمع بین الصلاتین حکم لا راغلی ځکه صلات الخوف بیا وروسته عصفان په موقع کې راغلی او دا خلک ګډې وډې وایي بیا نو دا الله رب العالمین فرمایي کوم انسان چې هغه د قیامت په باره کې یقیني زړه ته یقین کوز کړی دی دا الله رب العالمین د دې شیطان د تسلط نه بچ کوي او کوم سړی چې قیامت په باره کې په شک کې نعوذ بالله نو هغه د وسوسو ښکار کېږي وما كان له نشته د ابلیس دپاره علیهم په دې خلکو باندې من سلطان کم دلیل یا تی مراد دلیل دی د سلطان نه مراد یا مراد دی د دې نه تسلط دی چې الله رب العالمین فرمایي
منګه دا ابلیس نه دی مسلط کړی الا سلطناه لنعلم مگر دا مونږ مسلط کړی دی دپاره چې مونږه جدا کو منغه څوک لنعلم دلته علم په معنا د تمیز دی لکه فرا رحمه الله فرمایي دې دپاره چې راښکاره یې کړو چې راښکاره شي تمیز به وشي که نه دې دپاره چې مونږ تمیز وکړو من د هغه چا یؤمن بالآخرت چې ایمان لري په آخرت باندې ممن جدا د هغه چا نه هو منها فی شک چې هغه د دې قیامت نه په شک کې دی د ابلیس چې تسلط یې وله ورکړی په دې خلکو باندې او دا خلک بیا د ابلیس تابعداري کوي دا د امتحان دی چې څوک دی چې هغه به د ده تابعداري کوي او څوک دی چې په دین به کلک ودرېږي الله فرمایي د دې مؤمن نه دا غیر مؤمن جدا کومه تمیز یې کومه او بیا یؤمن بالآخره ویلی دی دلته د آخرت ایمان ویلی دی د دې وجه دا ده دې کې دلیل دی په دې چې څوک څومره په قیامت باندې ایمان ډیر ساتي په آخرت باندې یقین ډیري دا د ابلیس د هغه تابعدارۍ نه الله بچ کوي ځکه دی یېرېږي که نه چې قیامت را روان دی سبا به د الله مخې ته ورځم بیا به څه کېږي نو دی چې څومره د قیامت هغه استحضار دته وي دومره به دی د الله نافرماني نه کوي دومره به دی د نبي علیه السلام د سنتو خلاف نه کوي او چې نعوذ بالله قیامت په باره کې شک راغی نو چې شک راغی نو کافر دی بیا قیامت په باره کې که چا داسې ویل یا به راشي یا به رانجه کافر دی سوچه په دلیل د دې آیت باندې قیامت په باره کې یقیني د مؤمن ځکه الله وایي قیامت به راځي الله رب العالمین په یقین سره وایي چې دا قیامت ډیر نږدې دی تا ته به لرې ښکاري خو الله رب العالمین فرمایي زما په نږ ډیر نږدې دی دغه دی سبا لاره روان دی قیامت نو څوک چې د قیامت په باره کې په شک کې شنو دا کفر ته لاړو نو ده باندې د شیطان تسلط ډیر ځای ته آسان وي زری ګمراه کوي ځکه هلته آخرت او د قیامت او الله سره میلاوېدو هغه یره خو شته نه نو دی په ګناه بلکل نیغ ورځي او د ده ګمراه کول شیطان ته ډېر زیات آسان وي خو چې د چا د قیامت په باره کې یقین ډېر زیات وي ده باندې بیا د شیطان زور نه رسېږي الله رب العالمین حفاظت کوي د داسې مؤمن که یو ګناه ترې هم شي زر توبه وباسي او نیک اعمال پرې غالبي لکه د عمر رضی الله عنه ایمان ته وګوره که نه نبي علیه السلام فرمایي ای عمره ستا دا ایمان دومره مضبوط دی دې غیرت ته وګوره چې ته په کومه لاره تیر شي په دغه لاره شیطان نشي تللی دا څومره اوچت ایمان دی چې نبي علیه السلام فرمایي دا عمر رضی الله عنه پیغمبر خو نه صحابي دی مؤمن خو دومره قوي ایمان یې دی چې شیطان په هغه لاره وی نشي تیرېدلی په کومه لاره باندې چې عمر ته تیر شي د هغه لارې نه ځان ساتي نو چې عمر رضی الله عنه پې تیر شي هغه لارې نه ځان ساتي نو د عمر رضی الله عنه بیا څونه ځان ساتلو څومره به تېرېده دا د باید سړي ایمان دومره قوي وي د قیامت او د آخرت استحضار ډېر وي دې وجه نه عمر رضی الله عنه احوال تاسو ګورئ که نه هر وخت د قیامت استحضار د الله مخې ته ودرېدل او دغه رنګه د الله مخې ته پیشي دا غم به و دې دپاره به جړل به هم ډېر تقوا هم پکې ډېره زیاته وه او دومره به یېرېده چې په دنیا کې څو ځل د جنت زیری اخیستی و او بیا به هم حذیفه رضی الله عنه ته ویلی حذیفه نبي علیه السلام تا ته د منافقانو نومونه ښودلي وو چېرته زما نوم خو به پکې نه الله اکبر او موږ له راشه برید تاوو نه زه خو سم سوچه مسلمان او مؤمن یم وایي مؤمن دې ته وایي چې په ځان به د منافقت نه یېرېږي چې په ځان د منافقت نه یېرېده دا به مؤمن او چې په ځان د منافقت نه نه یېرېده دا منافق دی حسن بصری رحمت الله علیه دا فرمایلی امام بخاری رحمت الله علیه دا هغه قول را نقل کړی کتاب الایمان کې ما امنه الا منافق د منافقت نه په امن کې نه دی مگر منافق او د منافقت نه نه یریږي مگر مؤمن چې منافقت نه یریدي په ځان چېرته منافق نشم نو ته مؤمن یې ځکه ته احتیاط کې لګې او چې منافقت نه نه یریدي ډاډه وي دا منافق دی د دې ډاډوالي دغه دا شي سزا دته چې دی به په هر ګناه نیغ ورځي په هر ګناه به نیغ ورځي ځکه دته شیطان په اړه کې دا وسوسه ورواچي مړه ته خو ډېر اوچت سړی پاک سړی ډېر ښه سړی ته وګوره ته د پلاني نه هم ښه د پلاني نه هغه منافقان او هغه کافر او مشرکان ورته په اړه کې ورته وریادوي د پلاني نه ښه لکه دا پلاني مه ګوره هغه چې اوچت خلک دی ته وګوره زه د پلاني په شان ولې نه یم تقوادارو ته وګوره بل ورځ ما حدیث ویلو په دین کې د ځان نه اوچتو خلکو ته ګوره بیا به کمال ته رسېږي د ځان نه ښکته خلکو ته په دین کې مه ګوره په دنیا کې د ځان نه ښکته خلکو ته ګوره
په دین کې د ځان نه اوچتو خلکو ته ګوره که په دین کې د ځان نه ښکته خلکو ته چې مړه زه خو اوس هم د پلاني نه لا ښه یم پلاني ته به منافقت ته ډېر زر ورځې په جرمونو په ګناهونو کې به ډېر زر مبتلا کېږي او دا ناشنا حربه ده د شیطان عجیبه حمله ده چې دا رازړور دي کي او راغټ دي کي او داسې دي د ځان نه دي غره کي چې زه خو ډېر اوچت سړی یم زه خو ډېر پاک سړی یم زه خو ډېر ښه کارونه کومه والعیاذ بالله په دې به کله هم نه ډاډه کېږي په دې کله هم تکیه نه کوي زه ډېر ښه سړی یم دا عمل مې وکړو پته نه لګي اخري خاتمه د چا ښه کېږي نو عمل به هم کې والله نه به م یېرېږي چې څنګه چل وي او دا به مې وایي چې دا عمل خو زما هېڅ عمل نه سم په توجه مې ونه کړل نو چې څومره د انسان د ایمان قوي وي دومره تی بیا دا شیطان هم یېرېږي ځان ته ساتي تاسو اوس هم وګورئ د عمر رضی الله عنه د نوم نه هر شیطان یېرېږي که په انسانانو کې هم کوم شیطانان دي که نه د عمر رضی الله عنه پې ښه لګي که بد لګي ډېر بد پې لګي د عمر رضی الله عنه د ټمبم دی د شیطانانو دپاره یو خبیث چېرته تللی د لبنان دی بېدینه هغه وایي ما چې وکته په دغه کې دا په بیت الله کې مې وکته چې په دروازه باندې لیکلی او باب عمر هلته دروازه د باب عمر د عمر فاروق رضی الله عنه دروازې په نوم نو ما د ډېر نفرت د لاسه هغه لاره بدله کړله وایي زه د سره به دغه دروازه نه ما چې دا نوم لیکلی شوی زه په دې لاره نه ورځم نو عرب یو عالم دی هغه ورته جواب ورکړو هغوی دا زموږ نبي علیه السلام ویلي چې په کومه لاره باندې عمر تېر شي په هغه لار شیطان نه شي تېرېدلی په کومه دروازه چې د عمر نوم لیکلی شوی په دې شیطان نه شي ورتللی ته شیطان وي تا کې الله دا جرت نه واچولی چې ته به دغه دروازه نه وتې شیطان یې نن هم د نوم نه یېرېږي هغه عمر فاروق رضی الله عنه دی بعضې خلکو د شیطان سره دې دشمني کړي دا د تقوا د اهتمام د وجې نه کېږي او د آخرت د استحضار د وجې نه چې چا د آخرت په باره کې استحضار ډیر وي قیامت ډیر را یادوي د الله ملاقات ډیر را یادوي مخې ته د الله رب العالمین ایمان محفوظ کوي او الله رب العالمین حفاظت کوي د شیطان د وساوسو نه ځکه الله فرمایي او نشته دی د دې ابلیس لپاره علیهم په دې خلکو باندې من سلطان کم دلیل یو معنی د دلیل او حجت هم نه بله معنی د تسلط ده او بله معنی د سلطان وس د ګمراه کولو الا سلطناه دا بنا په یو تفسیر باندې مگر مونږ چې دا ابلیس مسلط کړی په دې خلکو باندې چې وسوسې ورچوي لنعلم دا دې دپاره چې مونږ تمیز وکړو راښکاره کړو من هغه څوک یؤمن بالآخرة چې ایمان لري په آخرت باندې ممن جدا د هغه چا نه هو منها چې هغه د دې قیامت نه فی شکن په شک کې دی مؤمن او شکي الله جدا کوي وربک استا رب علی کل شیء حفیظ پارسیز باندې حفاظت کوونکی دی او د هغې ساتنه کوونکی دی الله رب العالمین د هر څیز دپاره حفیظ دی نو الله رب العالمین د خاص مؤمنانو دپاره هم حفیظ دی چې د شیطان او د ابلیس نه الله رب العالمین محفوظ کوي په خپل فضل او کرم سره ولقد صدق علیهم او یقینا رښتینی موندلی و په دې خلکو باندې ابلیس ظنه خپل ګمان فاتبعوه نو دې خلکو تابعداري وکړه د دې ابلیس الا فریقا من المؤمنین مگر یو ډله د مؤمنانو نه چې هغه ته الله تعالی بچ کړی ده وما كان له او نشته د ابلیس لپاره علیهم په دې خلکو باندې من سلطان کم تسلط د دوی د ګمراه کولو الا سلطناه مگر موږ دله تسلط ورکړی چې دا وسوسې ورچوي څه دپاره لنعلم دپاره دی چې موږ جدا کړو من هغه څوک یؤمن بالآخرة چې ایمان لري په آخرت باندې ممن جدا د هغه چا نه هو منها چې هغه د دې قیامت نه فی شکن په شک کې دی وربک استا رب علی کل شیء حفیظ پارسیز باندې حفاظت او ساتنه کوونکی دی سبحانک اللهم اشهد ان لا